سلامونه او احترامات قدرمنو د ناڅاپي مشاعرې په یو بله کړۍ کې نن زه په یو داسې ښار کې ناست یم چې دې په لکاو پښتنو ته خپله غیږه ورکړې ده. زه ذکر کومه د کراچۍ رڼاګانې هسې هم مشهورې دي او بیا زمونږ هغه دردېدلی او ځپلی پښتون چې چېرته هم د مزدورۍ په تکل باندې منډه وهي نو هغه کراچۍ ته ځان رارسوي. یوه خبره په دې شروع کې کول غواړم او بیا به خپل ناس ملګري یو څو هم معرفي کومه که چېرته دغه پښتانه په رښتونې معنه باندې وغواړي چې دغه کراچۍ ودانه کړي تاسو یقین وکړئ چې دلته دومره هیومن ریسورس یا دومره پښتانه پراته دي چې دا ټیک ټاک ودانولی شي او بیا کم از کم هغه سیمه هغه خاوره چېرته چې پښتانه ژوند کوي پکار ده په کراچۍ کې چې هغه خو کم سے کم آباده کړي که موږ د قطر خبره وکړو موږ د دوبۍ خبره وکړو یا د نور بهر هیوادونو هغه هم دې پښتنو آباد کړي دي. باید چې دا پښتانه په کراچۍ کې ژوند کوي چې هغه ټاټوبې یا هغه ځای چېرته چې د ژوند ورځې شپې سبا کوي چې د هغې د آبادۍ او د سوکالۍ دپاره کم از کم کار وکړي. نن په دغه ناڅاپي کې زمونږ ډیره خوشبختي ده. زمونږ کوربه چې دی نو یونس بنیري صاحب یو داسې پیژندلی نوم چا چې ټول عمر د کراچۍ د پښتنو دپاره هلې ځلې کړي دي هغه به زمونږ مشر کوربه وي. زمونږ چې کوم د دې نننۍ ناڅاپي صدارت به کوي نو سرور شمال صاحب زمونږ د شعر او د ادب ډیر پیژندلی نوم دی. بلها خدمات دی او په تیره یو ډیر ساهو ادب تخلیق کوي هغو به زمونږ صدارت کوي. د دې ترڅنګه بخشیر انقلابي صاحب د هغه شعر د هغه قد قامت د هغه خبره د هغه انداز ټول انقلابي دی هغو به زمونږ اعزازي میلمانه یي. زمونږ فضل عزیز بنیري صاحب څوک چې د صحافت د لارې یا د خپل قلم د لارې د خپل مایک د لارې د کراچۍ د پښتون غږ پوره نړۍ ته رسوي هغو به موږ سره ګډونوال وي خو چونکې په خپله شعر نه لیکي زمونږ خوشبختي ده او دا د رحمان بنیري صاحب یو بل کمال دی چې خپل په ځای باندې په کراچۍ کې موږ ته خلک راکړي دي نو د رحمان صاحب کلام به موږ د عزیز جان د ژبې نه اورو نو دا د ناڅاپي یو بل راشد څه نوی غوندې توکی دی او چې خپل راشد د نیمې شپې اورمه وایم کرنه تا ترنګ پرېږده نو راشد خان خو به راسره هم وي نو چونکې په دغه غونډه کې راسره نور هم ډېر تکړه ملګري ناست دي که د یو نوم زه وانخلم نو زه به بخښنه غواړم. بحر کمال ډوکیټ صاحب راسره ناست دی هدي ډوکیټ صاحب راسره ناست دی جهانګیر صاحب راسره ناست دی نصیب صاحب راسره ناست دی او که د چا نوم مې نه اخیستی نو دا د هغو خپل نصیب دی. اوس راځو مونږ نیغ په نیغه مشاعرې له خوشحاله و دا ګیر چاپېره ماحول به هم تاسو وینئ بیخي یو کلتوري ټاټوبی دی عزیز جانه نو په دې کې بیا شعر او ادب نور هم خوند کوي. نو د روایتو تر مخه د صدر صاحب په اجازت باندې مشر به د کوربه په حیث باندې میلمنو ته په خیر راغلی وي او نو بیا به راشو منګه شعر له ډېر محترم یونس بنیري صاحب ته بلنه ورکوم. جي زه خو ډېر انتهایی مطلب ډېر زیات خوشحاله یم چې ناڅاپي تاسو ټول نن زما کور ته راغلي او تاسو د شعر او د شاعرۍ نو د اورېدو طرحه د خو ډېر زیات شوق لرم او تاسو څومره چې د شاعران ملګري دلته ناست دي نو ټولو سره مې تعلق هم په دې وجه دی چې زه خپله باندې شوق ډېر لرم خو نه مې لیک کړی دی په دې باندې او نه لیکلی شم نه شاعري راځي خو د اورېدو تر د بې انتها مطلب شوق لرم نو زه ستاسو د ټولو ډېر زیات مطلب مشکور یم چې په دې ناڅاپي مې په ما ورته راغلي او دلته ناست یو نو دا زما دپاره ډېر زیات په دې ښار کې د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده او د ویاړ لرم په تاسو چې تاسو نن دا احساس ما ته وکړو چې دلته راغلی نو ما خیال چې به زه ډېرې خبرې ونه کړم خو زه نن دا ستاسو خبرې واورم دا به زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ډېره مینه او احترام او یقینا چې دغه بانډار هم د دیو د مخه را جوړ شوی دی او دا هغه خلک دي چې د دیو مثال د خوږو دی نو په دیو پسې مچۍ راځي په دیو پسې دغه شاعران ادیبان راځي. عزیز جانه تاسو ته دې ډالۍ وي او د صدر صاحب په اجازت باندې چې الوت له خې پخې وزرې ساته راشد جانه الوت له خې پخې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته. انقلابي صاحب شعر دی او دا ده چې نن خو دا داد هم دومره غوړ داد دی زمونږ یو ملګری و که نه شمال صاحب نو هغه ماته وی چې ته غم مه کوه چې ته صرف شعر وایې که نه وی ته به بیا په اسمان کې مای څنګه وی تاله یوازې زما داد هم پوره دی نو نن دا داد موږ له نورې جذبې راکوي چې الوت له خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته
د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته اسف جانه دا دې تا ته ډالۍ وي چې پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او اجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته اجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته هم د دغه سره ډیر محترم عزیز جان ته بلنه ورکومه چې د رحمان بونیری صاحب کلام را سره شریک تا خو ډومبې ویلې او زه شاعري نه کوم نو زما خیال د نورې قصې ضرورت نشته دی زه به د رحمان بونیری غزل ویم چې ارشاد د دردونو مجموعه یم جانانه د دردونو مجموعه یم جانانه او د پښتون د ژوند قصه یم جانانه او د ژوند جواک د تصور نه لاس په سر یم د ژوند جواک د تصور نه لاس په سر یم او د غفلت په خوب وده یم جانانه او قافلې په مخ کې درومي او زه ناست یم قافلې په مخ کې درومي او زه ناست قافلې په مخ کې درومي او زه ناست یم د خپل دور المیه یم جانانه او په خپل ځان مې کانې کړي دي په خپله په خپل ځان مې کانې په خپل ځان مې کانې کړي دي په خپله او د خلکو نه خفه یم جانانه او د نړۍ تر ماڼو لوی محل کې اوسم د نړۍ تر ماڼو لوی محل کې اوسم ستا په زړه کې چې میشته یم جانانه او چې په زړه او ذهن نقش وي پاتې شوي نقش وي پاتې شوي هلته لبه معما یم جانانه او د رحمان غاړې ته پروت یم خاموشه د رحمان غاړې ته پروت یم خاموشه د ملنګ خالق کاسه یم جانانه واه 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 زما رور خو بهر کمال ډوکیټ صاحب دی خو زما دا اشتیاق پیدا شو کاش چې ته زما رور وې او زما شعرونه دی ویلا ته زما شعر نه یادېږي کمال ته رضوان شمال صاحب لیکي وایي چې د حسن په تعریف باندې هیڅ څوک متفق نه دي د حسن په تعریف باندې هیڅ څوک متفق نه دي خو زه چې تا ته ګورم ویم ښکلا به داسې وي او زه نه ګڼم چې دا سکڼه به عمر هم زړه کي مین به یې سپینګیری شي خو دا به داسې وي هم د دې سره ډېر محترم راشد خان راشد ته بلنه ورکوم جي ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله شي آباد اوسئ مشران راته ناست دي نو کلامونه خو ما په ناڅاپي کې ډېر زیات ویلي دي خو زه به دلته کلام ډالۍ کوم نو تاسو ناڅاپي چې څوک ګوري نو هغه خو به اورېدلی وي خو تاسو به یې په ډومبي ځله اورئ نو یونس صاحب صدر صاحب اجازت دی جي چې نو کله کله د خپل ځانه کوم سوال صاحبا دا خلق ولی پختمانا زما حال صاحبا نو کله کله د خپل ځانه کوم سوال صاحبا هغه کامونه چې په خپله ژبه ننګ نه کوي هغه کامونه چې په خپله ژبه ننګ نه کوي هغه کامونه
با همیش وی په زوال صاحبا هغه کامونه با همیش وی په زوال صاحبا ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مزغو سوردا ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مزغو سوردا لکه چې څنګه وي موسیقي بسور او تال صاحبا لکا چې څنګه وي موسیقي بسور او تال صاحبا نکا ننا کنا پما باندې لمبي بلوي نکا ننا کنا پما باندې لمبي بلوي نکنم وها په غونډه زنخال صاحبا نکنم وها په غونډه زنخال صاحبا زبا د خپل خوري وجود تا تا دروس پرما زبا د خپل خوري وجود تا تا دروس پرما که جوړوي شي د یار مخ ترنا کولال صاحبا که جوړوي شي د یار مخ ترنا کولال صاحبا هغه راشد یما تروسا بی کمالم خو هغه راشد یما تروسا بی کمالم خو اوس رسیدلې یم خپل فن کی تر کمال صاحبا واه 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 ډیره زیاته مننه کوم او ډیر ښه ترنم ډیر ښه انداز او ډیر ښه شعرونه راشده حمزه بابا وایي چې مشاطې هله کاکل کړي زلف ستا مشاطې هله کاکل کړي زلف ستا چې ښایسته یې نن په مل کړي زلف ستا او اف و بویه پریشان د اشتیاقم ما د بل په تیر کې ښکل کړي زلف ستا هم د دغې سره ډیر محترم بخشیر انقلابي صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راسره خپل کلام شریک ډیره مننه راشد خان صاحب او افسر افغان صاحب چې تاسو نن زمونږ په دې محفل کې زمونږ دې محفل ته ښکلا او ځلا ور وبخله تاسو ډیره شکریه بیا مقتدي د کم امام شه پښتونه چې نه د ژبې او نه د قام شه پښتونه د شملې سرې د چاغ پوکیخې د شملې سرې یې د چاغ پوکیخې د شملې سرې د چاغ پوکیخې د شملې سرې یې د چاغ پوکیخې خدایا دا چاته په سلام شه پښتونه خدایا دا چاته په سلام شه پښتونه چې نه د ژبې او نه د قام شه پښتونه خار د دیوه خو خار د دیوه خراړو روان کړی دی خو خار د دیوه خراړو روان کړی دی خو لکه کارغه اسې بدنام شه پښتونه افسر افغان صاحب
خوشحال براشي په کفن کې نغښتی خوشحال براشي په کفن کې نغښتی که چا خبر کو چې غلام شه پښتونه چې نه د ژبې او نه د قام شه پښتونه نن خو بخشي را د تمامې نړۍ نن خو بخشي را د تمامې نړۍ په بازارونو کې نیلام شه پښتونه چې نه د ژبې او نه د قام شه پښتونه. ډېر پورې قدرمنو لوهار صاحب وایي چې په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مستې منګی بر وړی دی او زمونږ کلي ته د خپل کلي شر ولې راوړي منګ د چا کلي ته خپل د کلي شر وړی دی. هم د دغې سره د نننۍ ناڅاپي صدر صاحب زمونږ ډېر محترم سرور شمال صاحب را سره ناست دی هغو به اورو. صدر صاحب دې را سره خپل کلام شریک کړي. ډېره مننه. لومبی خو دا چې دا موږ د ځان دپاره د ټولو ملګرو دپاره اعزاز ګڼو چې نن موږ ټول په دې ناڅاپي مشاعره کې راغونډ شوي یو او ناڅاپي غونډې مشاعره لکه صرف هغه نوم باندې نه جوړه هم ناڅاپي غونډه کې شوه نو دا هم ډېره لویه خبره ده او د ټولو ملګرو یو جان مننه. بیا ستاسو هم ډېره شکریه او مننه. زه به خپل ناڅاپي غونډه کې لکه مخکې له مې دا کلام راغلی چې دا به وامه ګینې نو کلام مې بل په ذهن کې و نو دا سوالونه د بلها خو جوابونه رانه غواړي سوالونه د بلها خو جوابونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي سوالونه د بلها خو جوابونه رانه غواړي منزل سلرې نه دی خو په پروته کله کېږي منزل سلرې نه دی خو په پروته کله کېږي حالات په دغه لارو مزلونه رانه غواړي حالات په دغه لارو مزلونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي فضا به سنریزه یو ځل بیا مې د وطن شي فضا به سنریزه یو ځل بیا مې د وطن شي خوږې خوږې نغمې او خوږې خوږې غزلې او نظمونه رانه غواړي خوږې خوږې غزلې او نظمونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي ویرونه جړاګانې مو بلها وکړې ملګرو ویرونه جړاګانې مو بلها وکړې ملګرو اوس دا خاوره غمجنه اتڼونه رانه غواړي اوس دا خاوره غمجنه اتڼونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي. مننه جي. شماله چې مدامې د ازغو سره روزګارو شماله چې مدامې د ازغو سره روزګارو چې درد کړون محسوس نو اوس ګلونه رانه غواړي چې درد کړون محسوس نو اوس ګلونه رانه غواړي دا وخت د چا د اوښکو حسابونه رانه غواړي. یو جان
ډیره زیاته مننه کومه قدرمنو او د سرور شمال صاحب شعرونه دومره زورور وو چې زمونږ وکلا برادري ناسته وه نو ما وی که دیو صرف جرح کولی شي او خپل ګواه ګډوډ کړي نو غلط خبرې ترې وباسي خو دیو په شعر هم ډېر ښه پوهېږي ډېر خوشحاله شوم له دغې سره به اجازت غواړم چې دلته دا قصه ده په دې روانه چې دلته هیڅوک خپل بدو ته شر نه وایي او زه خو د هیڅ چا سره شر نه کوم ما ترې دا خلک کډو نر نه وایي موږ به د پښتونولۍ دغه ټول کوډ چې دی دا به ریډیفاین کوو د امن د مینې د علم د لارې به موږ پښتنو ته یو نوی سبق ورکوو د کراچۍ ټولو پښتنو ته مې دغه پیغام دی چې که موږ ګټه کول غواړو نو موږ به د ځان نه هغسې تورزن نه جوړو چې هغې زموږ نسلونه په صدو باندې وخواړه راځئ چې علم لا دلیل لا او کتاب له غاړه ورکو د نن ناڅاپي د کراچۍ د رڼاګانو د ښار نه پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ